سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د لوی اختر یو نوی فلم شهنشاه باچا چې په مسرت سینما نظم آباد کې لګېدلی دی، د دې مکمل رپورټ له تاسو سره شیر کوو. تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. راځئ مسرت سینمې ته ځننه لاړ شو. کتونکو د کراچۍ په ښار نظم آباد مسرت سینما کې موجود یو. زما پر څنګ باندې یو پښتون ورور له ما سره ولاړ دی. له دې هم پوښتنه کوو چې دا فلم شهنشاه باچا څنګه فلم دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم دې څه دی؟ عمر خان. اچھا عمر خان، دا ما ته ووایه چې د پښتو دا نوی فلم چې په لوی اختر کې په مسرت سینما کې ولګېدی شهنشاه باچا، دا شهنشاه باچا د کہانۍ له لحاظه څنګه فلم دی؟ ډېر ښه فلم دی. ډېر ټایم بعد داسې فلم راغی چې په کہاني باندې پوهېږو او دغه هم ښکلې دي. ګانې مانې هم یو نوي انداز کې ورکړي دي، ډېرې بهترینې ریمیکس ګانې کم چې عوام اوري او ډېر مطلب مزه ترې علي. ډېرې ښکلې حساب کتاب سره یې ګانې دغه کړي دي. اچھا موږ یو دا مجلس هم زما په ذهن کې اوسي په کوم فلم کې جهانګیر خان نه وي هغه فلم ناکامه وي، لیکن د دې فلم له پېښوره بیا تر کراچۍ پورې دا خبر تر ما پورې را رسېدلی دی چې دا فلم له جهانګیر خانه بغیر هم کامیاب وچلی دی. ته په دې کې څه وایې؟ نو خبره دا ده چې د جهانګیر هم خپل فین دي، لږ ډېر معمولي که فرق راشي څه فرق نه پرېوځي، خو دې فلم چې دی ډېر ښه کارکردګي وښوله. عوام خپل طرف ته دا دغه کو نوې کہانی ده، نوې سوچ دی. او بل دا ده چې ما ته وړاندې هم ووایي چې ګانې داسې زبردستې ورکړي چې ګانې سړی اوري نو زړی خوشحاله شي، انجوای کوي. ښکلې لکه د دې ورځې ګانې ورکړي، زړې نه دي. کم دا نوي اکټران نن سبا راغلي ګانو والا ښه آوازونه دي. شاه فاروق والا ګانې پکې ټپې ورکړي دي، هغه ډېر خوند کړی دی. اختر پې خلکو پې مجلس هم کړی، ښه ښکلې انجوای کړي دي، لکه ښه ګانې ورکړي، ښه دغه طرز یې ورکړی دی. اچھا دا مجلس هم د دې فلم په باره کې ډېر کتونکي ما ته وایي چې په دې فلم کې موږ بالکل وزړل. د زړه داسې سین داسې خبره که ستا په ذهن کې وي هغه کم داسې کار په دې فلم کې وسو چې کتونکي دومره متاثره سو او زړه ته ورسېدو؟ هغه دې وجې نه وشو چې دې فلم کې ارشد خان صاحب ډېر کوشش کړی چې فلم کې لږ داسې حساب واچوي چې د حقیقت نږدې، او شاهد خان اداکاري هم ښه ده، داسې اداکاري کړي چې د زړه قریب یې کړي ده. خلکو هغه اداکاري زړه ته کوش وه. اوښکې یا جړه هله راځي چې ته په هغه کردار کې ننوځې، کردار ستا سمجھ کې راشي. ښه ښکلی ایکټینګ یې کړی دی، داسې ایکټینګ یې کړی چې هغه ایکټینګ د خلکو په زړونو کې راغی او داسې ښکارېده لکه سچایي. دې وجې نه لږ خلک هغه شوي دي. اچھا پخوا به فلم چا د پښتو هغه وکتی هغه ته به د اصف خان پته وه، بدر منیر پته به وه، د شاهد خان پته به وه، د جهانګیر خان پته به وه، د هغه د ډایرکټر او د فلم ساز پته به نه وه. اوس زمانه لږ غوندې چینج سوله. اوس ډېر مینوال هغه فلم ګوري د ډایرکټر چې دا فلم کم ډایرکټر جوړ کړی دی، ساز کړی دی. نو دا فلم ته لکه تاسې ما ته اوس مجلس وکړئ چې دا فلم ارشد خان جوړ کړی دی. د ارشد خان به تا ډېر فلمان کتلی وي، په دا ټولو فلمانو کې که ستا په ذهن کې داسې یو شی وي کتونکو ته بیانولی شي؟ ارشد خان په فلم کې دا ده چې ډایرکشن یې ډېر ښه دی، څه داسې گنجایش نشته یا غلطي نشته چې ورته ووایو. ښه ښکلی فلم جوړوي او عوام چې دی لکه تفریح غواړي هغه هر څه دې فلم کې موجود دي. خلکو یې ویم جړولو، ویم خندولو، انجوای یې کړه، ګانې یې واورېدې. لکه یو فلم کې اوس ډېر ټایم بعد داسې هر څه یې واچولو چې یو طرف ته که جړه راشي لږ ساعت بعد ګانې دومره ښکلې ورکړي چې جړه خلکو نه هېره شي، په ګانو شي، په انجوای شي. دا ارشد خان بھائی چې دی لکه ډېر زبردست محنت سره دا فلم جوړ کړی او فلم چې دی وچلېدو، لکه ښه فلم دی. کہانی هم ښه ده، پهله ځل خلکو کہانی واورېده، خلکو سترګې ډکې شوې. ارشد خان او د شاهد خان اداکاري وکړه، نو هغې وجې نه دا فلم د خلکو په دې زړه ولګېدو. نو چې په زړه کم فلم ولګي، کہانی ستا ولګي، ډایرکشن ستا ولګي، نو خامخا ستا به په زړه کې یا په سترګو کې اوښکې راجولې چې هغه اداکاري کې هغه فټ شي، هغه کہانی د خلکو د
د سماج کہانی یا د خلکو کہانی په دې زړه ولګي دی وجه نه خلک او بل دا چې غانې دومره ښکلې جوړې کړي دي چې ریمیکس غانې پکې ما چولې د دې دور 2023 هغه غانې پکې مکس کړي دي چې هغه سړی واوري نو انجوای کوي او پبلک ته انجوای پکار ده څوک اگر ټیکټ اخلي نو ډېر پر اخلي چې هغه انجوای وکړي ټایم پاسي وشي زړه خوشاله شي زړه دغه شي پکانی دغه شي دې حساب سره زم دا فلم چې دی ډېر زبردست جوړ دی او چې کم عوام نه کتل هغه ته زما گزارش ته چې یو پیر ضرور وګورئ دې فلم کې تبدیلی راغلی ده اچھا په دې فلم کې مزایا اداکار څوک شته که نشته مزایا پکې لکه شته خو لکه هغه کومیډي هغه نشته کہانی باندې زور کړی دی سماجی کہانی باندې زور کړی دی وخت په کہانی زور کړی دی او مزایا خو چې دی هغه جدا حسابي خو موږ د داسې کہانی پکاري چې موږ یې وګورو نو موږ ته متاثره شو کینو وته پاسونه نو دې فلم کې هغه شی شته تا به بور کوي نه ډېره مننه قدرمن اوسئ دلته ګرانو کتونکو دا یو بل پښتون ورور له ما سره ولاړ دی له دې هم دا پوښتنه کوو چې پښتو ایچ ډي فلم شهنشاه بادشاه څنګه فلم السلام علیکم وعلیکم السلام زه خو لومړی ستاسو د وطن چینل شکریه ادا کوم او زه بیسیکلي راغلی د صحابیان هم دلته په ټور باندې او دا فلم مې ډېر زیات خوښ شو یو خو د دې سټوري هم ډېره ښه ده او کهاني ډېره زبردسته ده د مور او د زوی محبت ته پکې خپل نوم ماته وښیه شوکت مې نوم دی شوکت زمان د صحابیو سره تعلق لرم صوابۍ نه په چکر دلته راغلی م او خاص کر د فلم دپاره هم راغلی م او د پاتې کېږم موږ شیرین قانونی نه راغلی د فلم له اچھا شهنشاه بادشاه فلم کتلو له صوابۍ کراچۍ له راغې پېښور له ولې نه تللی پېښور د دلته ماشومان په ټور راوستي دي نو دا ځای راته لږ نږدې و شهنشاه بادشاه فلم تا وکتو دې کې یو چینج یو تبدیلي تا چې کومه ده محسوسه کړه ډېره زیاته تبدیلي محسوسه کړه ما ډومبی د پښتو فلم داسې وکته وه چې په دې کې نه هغه فحاشي شته اکثر د فلمونو کې دا دي هغه فحاشي هم ډېرې کوي او د دغه هغه ګانې د شراب او د چرسو هغه پکې بالکل نشته د یو مور او د یو زوی سټوري ده او خاص کر خالد یاسمین خپل کرکټر سره ډېر انصاف کړی دی او زه داد ورکوم شاید فیډریشن ته او ارشد خان ته چې داسې سټوري فلمونه جوړوي نو خلک به د دار ځای نه راځي ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا دا ما ته ووایه شهنشاه بادشاه فلم دی وکتو جی شهنشاه بادشاه فلم مې هم کتو او زه په سینما کې ډیوټي کوم او ډېر زبردست بهترین فلم جوړ شوی دی پرې کې ډېر غټ کاسټ دی پکې او ډېر اوسه پورې ماشاءالله ښه کردار روان دی ښکلی کار به کې شاهد خان کړی دی او کہانی په حساب باندې د مور کہانی ورکړې ده پوه شوې مینهوالو لپاره چا چې کتی دی هغه خوشحالي نه لکه ډېر د ژړا خفګان فلم دی پوه اچھا په دې کې یو مجلس خلک کوي خبره کوي چې دې فلم ډېر کتونکي وجړول دا حقیقت دی حقیقت دی بالکل دا چې ته کینې که نه او یې ګورې شاهد خان په دې فلم کې ډېر حد کړی دی پوه شوې دغه شانتې فلمونه چې راځي انشاءالله موږ پښتانه به کله مار نه خورو موږ پښتانه به انشاءالله ورځ تر ورځه ښه راځي خو د دې فلم کهانۍ څنګه وه د دې فلم کہانی په مور جوړه ده په مور جوړه ده به شاهد خان به کې لږ سکه مېړنۍ شاهد به کې اربازې به کې مېړنۍ روړي شاهد به کې سکه زوی یې پوه شو نو غټه قرباني ورکړي شاهد ونه لاړ شي شاهد به دملی شي پوه شوې اینډه پورې به دملی بس جرمونه یې و دغه شاهد پې څه دي پوه شو اخري کې بیا خپل کاش ته راشي بس حد یې پې کړی ما نه سوایم اچھا د مور کردار په دې فلم کې کمې اداکارې ادا کړې دي خالد یاسمین خالده یاسمین دا خو ډېره بهترینه اداکاره ده د دې اواز د دې انداز د دې اداکاري بهترینه ده اچھا دا ما ته وایه په دې کې د ارباز رول څه شی و د ارباز رول به کې ډي ایس پي پولیس دی به کې 2 نمبر پنچایت کارونو نه خلک رامنې کوي پوه شو شاهد خان یې به کې مېړنۍ روري اچھا وروره دا ما ته ووایه چې په دې فلم کې د مین ویلن کردار چا ادا کړی مین ویلن کردار عمران خان دی هغه کړی دی عمران خان کا حسین خان سواتی سواتی به کې هم دی عمران ټول یو ټیم دی خو لکه مشر یې به کې عمراني اخر کې څه په وکړو په فلم کې اخري کې بس شاهد خان او عباس خان ته یوځای شي بس رونه دي که نه مېړني رونه دي یوځای شي پوه شو مور ورسره لوز وکړي چې دا به زه په حواله کړم پوه شو خو ته ما سره لوز وکړه چې دا به ته قانون به سزا سخته نه سخته نه ورکړي ما ته به دغه ته راکړې پوه شو هغه ورته په قانون په طور باندې حواله کړي پوه شو نو عباس خان مور سره هم لوز وکړي چې مور یې ما ته سره لوز دی چې دا به تا ته کوم مخکې ورته ویلنان لار ونیسي
بس بړه به وځي شي ټول ختم اچھا دا ماته وایي د عید د دریو ورځو کې د کراچۍ کتونکي دې فلم ته راتلو که نه راتلو بې حسابه راغلو پوه شو ډېر خلکو خوښ شو یو پرې نه درې واره راغلي اچھا داسې شو په دې فلم کې 13 سوله چې بالکل هاوسفل و بیخي بالکل دویمه د اختر دویمه ورځ نه ده دا ډېره بندوي حایي لاړه پوه شو حساب نه بار وه د کراچۍ کتونکو ته څه وایي چې دا فلم د وګوري که دی نه وګوري دا فلم خو د خامخا وګوري دا فلم د عبرت نښه ده د خلک دې فلم نه خلک عبرت والي پوه شو دا کم په انداز جوړ دی کم یې په کہانی جوړ دی پوه شوې بس یو نیم فلم یې نشې تماشې وي پوه شوې هغه ماحول خرابوي عوام خرابوي دا فلم د کہانی فلم دی اچھا دا ماته وایي دا فلم به تر څه وخته پورې چلیږي بس دا د آخرني هفته د دې نه بعد باغي دی بیا باغي نه بعد زموږ 16 تاریخ باندې جار فلم دی خیر دی که غریب دی ملګری د شهنشاه بادشاه د یو اداکار بهترینه ډایلاګ که ستا په ذهن کې وي موږ ته کتونکو ته ووایه بس دې فلم کې شاهد خان نوم شهنشاه دی او شهنشاه خو هغه الله دی پوه شو خو د ډېر ښکلی احساس ډایلاګ کړی دی وایي د کائناتو شهنشاه دا شهنشاه دې دومره بېوسه کړو چې اوس د دې غاړې ته لاس اچونم خپلې د مور بېوسي او مجبوري ګڼم پوه شوې ته کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی کلیوال بشیر خان بشیر خان نه فلم دی وکتو او فلم یې وکتو فلم څنګه فلم ښه فلم و تر اوسه پورې دا څومره فلمان د پښتو کتلي دي کتلې مو دغسې خو مو ډېر کتلي دی اورې خو دا فلم خو دا هم ډېر ښه فلم و مو کتلی تر نورو فلمانو دا فلم څنګه و دا خو ډېر ښه فلم و شاه عالم دومره ګزاره کوله خو دا ډېر ښه فلم ولو خواله یې څه شی و خواله بس دغه و ډایلاګونه پکې ول دا خواله و او ګانې ښه ګانې وې امیر رکشې والا د شا لخوا په موږ پسې نارې ویلې دی وایي چې جهانګیر ته زه د زړه یو پیغام ورسوم فلم سټار جهانګیر ته زه د خپل زړه یو پیغام ورسوم نو ستا په زړه کې هغه کم پیغام دی چې ته جهانګیر صاحب ته رسوې جهانگیر صاحب ته دا پیغام نه چې مې خو سلام نه اختر سلام نه او بیا هغې نه بعد یاره کراچۍ ته که چېرته راشي یاره یادېږي مې یاره ملګری مې دی دوست مې دی یادېږي مې الله دې زر ته زر راولي ګرانو کتونکو دا و د مسرت سینمې ناظم آباد کراچۍ مکمل راپورټ چې موږ له تاسو سره بیان کړي تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان